سلامونه ستړي مشه د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو. په 13 برخه کې تاسو اوریدلی و چې رامین لا د وړاندې د ادینا کور ته رسیدلی و او هلته ځای پر ځای پټ و او دې ته انتظار کاوه چې کله به ادینا هغه پټ لوبغاړي دوی ته ور وپېژني. بلاخره انتظار یې پای ته ورسید. هغه پټ لوبغاړي چې تیلور او هربرټو هغه یې ولیدل. د هغوی له خبرو داسې معلومېدله چې رامین ته یې پلان جوړ کړی. تر دې ځایه تاسې په 13 برخه کې اورېدلې وه. دا چې په 9 برخه کې څه کیږي ملتیا مې وکړئ. هربرټ په خندا وویل هغه مهال تازه سر خلاصېږي چې هغه ټول ورپېښېدونکو ماجرو له کومه سرچینه اخیستې او د چا لاس پکې وه. لنډه دا چې ډېر بې عقل او اوم انسان دی. تر دا احمقه بیا CSI دا چې له نړیوالو پولیسو یې مرسته غوښتي او دا شخص سره هلک یې بانکوک ته د خپل ماموریت په توګه رالیږلی. افسر لیندین نو بیا څه کاره دی، یعنی هغه تر رامین کم دی. تیلور وویل زه او ته خو پوهېږو چې د رامین دنده څه ده. په ښکاره هغه وظیفه لري چې د وژل شوي ډاکټر کلو تر پک $1,000,000 ومومي، خو په حقیقت کې له یوې خالي او تش په نامه ماموریت پرته بل څه نشته. د ډاکټر کلو تر پک $1,000,000 واقعا ټوکه ده. وروسته 3 واړو په لوړ اواز وخندل. ادینا چې تر هغه مهاله چوپه وه خپله چوپتیا ماته کړه. ویل تاسې غواړئ چې رامین وپوهوئ چې په راتلونکي کې تر هر چا ډېر خپلو ملګرو ته پام وي او هغوی وپېژني. هربرټ او تیلور وخندل. هربرټ د خندا په حال کې وه. هغه نور کوم راتلونکی ماتلونکی نه لري. ته فکر کوي چې دا ځل به هم هغه د نورو په شان زموږ له منګلو څخه وتښتي؟ که د رئیس لارښوونه او د تیلور غوښتنه نه وای رامین مې بانکوک ته د هماغه راننوتو پر شپه لا له منځه وړه. ځکه له دې لوبو څخه مې ښه نه راځي. ان هغه سړی مې لا ټاکلی چې له موټره به یې پر رامین ډزې کولې. هغه راما و چې و د سنټ لویز روغتون پر چپرکټ پروت او رامین په یو پولیس څارنه کوي. څرګند نه ده څه په نیت کې دي. ادینا وویل ښایي فکر یې کړی وي چې دا رازونه له راما سره دي. تیلوري خبره ورغوڅه کړه او ویل نن شپه رئیس امر کړی چې راما باید د روغتون پر هماغه چپرکټ ووژل شي. هربرټ وویل دا ماموریت چاته سپارل شوی؟ تیلور وویل یو رئیس ته، خامخا کامیابیږي. د دې خبرې په اورېدو مې پر راما فکر بند شو. زړه مې غوښت هماغه شیبه د ادینا له پارتمان ووځم، ځان روغتون ته ورسوم او راما له یوې حتمي مرګه وژغورم. خو هغه څه چې مې د تیلور او هربرټ له خولو اورېدل روغتون ته تر تګ ارزښتناک وه. له دې سره چې پولیس مې د راما څارنې ته پرېښی وه بیا هم بېغمه نه وم، ځکه بوریس تر هغه پولیس ځیرک وه او پوهېدی چې په څه چل د راما کار ور وکړي. د پخلنځي دروازه مې وتړله او په ارتباطي دستګاه مې فریدریک ته ورغږ کړل. لږ وروسته مې اواز واورېد چې ویې پوښتل څه مو ویل؟ ومې ویل سملاسي روغتون ته لاړ شه، هلته باید یو څه پیښ شوي وي. هره پیښه چې رامنځته شوي وي ما خبر کړه. بل کار نه لري؟ نه، دستي روان شه. جان ته هم خپل ځان ور وښایه. د فریدریک په لیږلو یو څه بېغمه شوم. په هر حال په دې اړه مې د کوم ګټور ګام اوچتول هم نه غوښتل. راما هم پر خپل وار قاتل وه، فاندینا هم وژلی وه، اوس یې سزا لیدله. ډېر ډاډه نه وم چې روغتون ته د فریدریک تر رسېدو به راما ژوندی وي. ښایي هماغه مهال چې ما فریدریک ته دنده سپارله راما وژل شوی وي. د ارتباطي دستګاه تر بندولو وروسته مې بیا ورو د پخلنځي دروازه پرانیسته. 3 واړه چوپ وه. ناببره هربرټ له سریزې پرته وویل زما په نظر ادینا موږ هم تیر باسي، که نه د رامین کار به لا اوس خلاص وای. تیلور وویل لږ صبر وکړه هربرټه، زه په خپل کار پوهېږم، پر ادینا باور لرم. هربرټ په هماغه لهجه وویل لکه چې ستا هیر دی چې د کاپا لپاره کار کوي. زه اجازه نه ورکوم چې ادینا ته داسې دنده ورترغاړې شي چې تر سره کولی یې نشي. یوه بله وټاکه، مثلا ژرترود ډېر صلاحیت لري، هغه تر ادینا هوښیاره هم ده او تر کومه چې زه خبر یم رامین یوې شپې بلنې ته هم تیار شوی دی. تیلور په عصبانیت وویل بیا هم وایم چې دا ماموریت د کاپا لخوا ماته راسپارل شوی او ته باید د کار تر پای صبر وکړي. کاپا څه غواړي؟ هغه غواړي زه رامین په همدغه پارتمان یا کوم بل ځای کې چې ادینا یې باید وټاکي په لومه کې کېباسم او ور ویسپارم. دا کار زما پر غاړه دی، خو ته باید لاسوهنه پکې ونه کړي. ستا دا بې ځایه مداخله زما ټوله نقشه سره ګډوډوي.
ته خو غواړې چې هغه هر ځای چې وي له منځه یوړل شي، مګر زه او رئیس داسې نه غواړو. موږ په نرمۍ کار کوو او ته په سختۍ. په تهران کې رئیس له رامین سره د مبارزې ډول درښودلی چې څه باید ورسره وکړي. هغه باید بېلابېلو لارو ته کش کړل شي او خپله یې باید سر خلاص شي چې نور یې څه له وسه نه دي پوره. هغه د دغو پرله پسې ضربو له امله ژر تر ژله له پښو لویږي. همدارنګه باید ووایم چې ژرترود د دې کار پښه نه ده، یوازې د هغې ښکلا مهمه ده. هوښیاري هم ضروري ده. تر لږ ځنډ وروسته یې زیاته کړه، زه ستا سره ژمنه کوم چې د راما د وژنې د خبر په اورېدو د رامین حالات بدلیږي. ښه فکر وکړه، راما د یوه پولیس په شتوالي کې د روغتون پر کټ وژل کېږي، دا ډیره مهمه ده. هربرت پسخند غوندې وخندل او ویې پوښتل، ښه تا له رامین سره څو ځله لیدلی او بنډار دې ورسره کړی؟ فکر نه کوم چې تر ما یې ښه وپېژنې. آیا تا ته هغه ناپوه او تازه کار ښکاري؟ تیلور وویل، مګر ته یې همداسې نه بولي. هربرت وویل، البته دا سمه ده چې زه هغه یو بې عقله او اوم انسان بولم، خو تېروتنه ونه کړي. د هغه دا اومتوب له کار سره نه دی تړلی، ډېر هوښیار او کارپوه انسان دی. یوازینۍ بې عقلي یې په دې کې ده چې په یوازې سر راوړاندې شوی او زموږ سره لاس او پنجه نرموي. ډېر مغرور دی. آیا هغه ضربې دې هېرې شوي چې تر اوسه یې راکړي او څو ماموران یې راوژلي؟ په جار سره ویلی شم چې د مو هم تقریبا کار را کړی. د همدې دلیل له مخې وایم چې پر خپله نقشه دې ډېره ډاډمنېږم. رامین هم داسې څوک نه دی چې په دې نقشو دې په تله کې ایستل شي. د هغه له منځه وړل یوازې دوې لارې لري. تیلور وپوښتل، ښه دا دوې لارې کومې دي؟ هربرت وویل، یا باید د شا له لورې وایشتل شي یا هم په مناسب محل ګرفتار او وتښتول شي. تیلور په پزه کې وخندل او ویې ویل، ته خپله هم نه پوهېږي چې څه وایي. ستا په وینا همدا مناسب محل ته خو منتظر یم، همدا مې د نقشې بنسټ دی. هربرت په هماغه لهجه وویل، ته ډبره غوندې تر شا پاتېږي، کار دې چټک نه دی، همدا نن او سبا وایي او وخت اړوي. څرګنده هم نه ده چې اخیر به څه وشي. تیلور ځواب ورنه کړ. چوپتیا واکمنه شوه. د هغوی لفظي شخړې د ښاغلي ماهیت تر پخوا ډېر څرګنده وه. ادینا چوپتیا ماته کړه، ویې ویل، که هربرت زما په مرسته د دې ماموریت ترسره کول نه خوښوي، زه یې پرېږدمه. ژرتروت وټاکئ، هغه تر ما ځوان او هم ښکلې ده. دا هم وایم چې رامین پر ما مین شوی او غواړي دلته یو شپه را سره سهار کړي. دا غوښتنه ما ځینې کړي او ده هم منلې ده. تیلور وویل، ته دې پر کار بوخته اوسه، زه او هربرت سره غږیږو. له دې سره چې د تیلور لهجه تونده او امرانه وه، خو له وروستۍ برخې څخه یې د هربرت پر وړاندې د نرمۍ بوی راتلی. ادینا وخندل، خندا یې ساختګي وه. وروسته یې وویل، ونیسئ شراب مو وڅښئ، تاسې باید له یو بل سره اختلاف ونه کړئ. ډېر وړوکی اختلاف مو ښایي د رامین پر ګټه تمام شي. هربرت او تیلور تر خپل منځ پټ بنډار ونښلوه. په خبرو مې سر نه خلاصېده. دومره وپوهېدلم چې د تیلور شاه باید زما خواته نه وي او هربرت پر دې قانع کوي چې ادینا زما یعنی رامین د په لومه کې ایستلو صلاحیت لري او ژر به مې کار را خلاص کړي. د هربرت غږ مې واورېد چې ویې ویل، ادینا تیلور ته ودکامه راوړه، ویسکي څښل غواړي. له لهجې څخه یې داسې ښکارېده چې ترمنځ یې ژور اختلاف نشته. تیلور په خندا وویل، داسې هم نه ده چې پر ما فرق نه لري. هربرت وویل، پوهېږم چې فرق نه درته لري، خو چې هر څومره نرم وي ښه ده. څو شېبې چوپتیا خپره شوه، بیا د پوس پوس اواز اوچت شو، لکه چې پر یوه بله موضوع سره غږېدل. ډېره هڅه مې وکړه چې ان یوه خبره لا هم واورم، خو امکان یې نه درلود. بې له شکه یې په خپلو خبرو کې د هغه چا نوم یاداوه چې د تښتېدلي ډاکټر کلوتر پک په نوم پیژندل شوی و. له بده مرغه په خلنځي څخه زما راتلو امکان نه درلود. درنو اوریدونکو، دا و د 4 نفر پولیسي ناول 28مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کې وم، تر هغې ښه وختونو